یو خبره دا ټول ملګري واورئ وایي یو سړي ځان له په 200 روپۍ سپلای واغستی او د پلار د 100 روپو په څادر یې پاکولې نو چا دې تپوس کوي دا څادر ګران دی که را سپلای وي دا سپلای ما اغوستی دا څادر مې د پلار دی نو باید دا کتاب په پیسو والی چې وایي ګورئ په ډالۍ کولو کار نه کیږي د شمال کې سیب کتاب زما په خپل هم په 100 روپۍ شو ځکه مې شو چې که په خپله نشم زما یو زوی دی ماشاءالله ښکلې پښتو وایي هغه به یې راته وایي او د دې نه به خوند اخلو رنګ به ترې اخلو د یو سر نه واله د بل پورې به یې ګورم 3 شعره درته وایم او بیا ډیوټۍ له به ځم اجازت ترنه غواړم چې خودغرضه پلار او زوی شي لور او مور شي چې لالچ په منځ کې راشي هر څه اور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکړي ګناهګاره پکې خور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکړي ګناهګاره پکې خور شي یم ملا صاحب یو تعویذ را لپکار دی چې دا زړه مې د بېننګه یاره تور شي یم ملا صاحب یو تعویذ را لپکار دی چې دا زړه مې د بېننګه یاره تور شي په مینت په پردی لور بچي له غواړي بیا یې دشمنه شي چې کله یې انګور شي په مینت به پردی لور بچي له غواړي بیا یې دشمنه شي چې کله یې انګور شي که د کور او د جایداد تقسیم کېدو نو دا هر څه مې د ضرور زما د مور شي او 2 شعره که د کور او د جایداد تقسیم کېدو نو دا هر څه مې د ضرور زما د مور شي شمال صاحب 2 شعرونه د روماني چې د مالټې پر رنګ جامې کړي دي په خپل ځان باندې نخرې کړي دي سپینو پوندو کې وینه ټکېدلې په ولاړه شوګیرې کړي دي چې پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی که نوکري نه وي مزدوري یې پکې شرط ایښی دی او دا د خان لور د دا جینۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي پکې شرط ایښی دی زه خو په مینې په معنه تر اوسه پوهه نه شوم مینه کوي خو دښمني یې پکې شرط ایښی دی رقیبه ما درنه ګټلې ته خبر شوې که نه زه خو شاعري یم شاعري یې پکې شرط ایښی دی زه خو شاعري یم شاعري یې پکې شرط ایښی دی